د کهانه شروعات د پلار او لور نه کېږي د کوم نمونه چې ټوپیاس او نور راوي دغه دوانه په دې وخت کې د چوټیانو د ترورو د پاره د ناروې غرون ته راختلو د کله یو غر توخیږي نو په دې وخت کې ټوپیاس خپل لور ته وقې سره شروع کی د زرګونو کال مخکې په دې ځکه په دیوان اوسېدل کوم ته چې په خلکو په خپل چې بکې ټول ویل په بیا ناسه په ورځ په وی باندې چې داسې جادو کو د سره وایي چې دغه ټوپ ټول کسان په کاونه کې بدل شول ټوپیاس لا اوس هم دا یقین چې نه یو ورځ به هغوی د غرونو بار ته روزي او د انسان نه بخپل بدله ضرور اخلي په دې کې وخت تیریږي او تقریبا 10 کال پکې تیر شي اوس نور هغه د شیفا خو دې سری په وی کہانی باندې هم دغه یقین باقی نه پاتې هي بس صرف او صرف یقین په ساينس باندې اوس کو هي بخپل ذات تر تحقیق د انسانانو په ډانچو باندې کو چې د میاشتو مسلسل مخنده پس هغه ته یو ځلو قیمتي ډانچه ملو شي چې تم هغه د کارنامې په خوشاله کې خپل ملګرو سره یو پارټي را جوړه کی او خو د نور بغرونو کې د میټرو د پاره پټلې جوړیږي لګیاوي لړ د ګلا بغرونو د پاره هغوی بغرونو کې مسلسل دماکې کوي چې دغه منسوبې د مخالفت د پاره بلا خلک راوتلو او په دې وخت دغه د خبر دورېدو د پاره په دغه ځای کې څوک هم نو انجنیران چې کله پای غار کې قدم کېږدي او دماکې تیارانې را شروع کړي په دې وخت کې هغوی ته عجیبه غونډه کې آوازونه راشي یو انجنیر ته ډېر د لاس خپل ملګرو ته دا خبرو کوي دا آوازونه د کماله خراغلي چې دې په جواب کې بل ملګری ورته وایي کې دې چې دغه په مونږ باندې کېني بل کوم وخت پس دغه ټوپ ټوز مکه په خوځېدو شي او بیا دوی مخ ته وخت دی وراشي خو دغه کسان د خپل ځانونو د بچ کول د پاره منډې را شروع کی خو بیا غر تر دې د پوره خوځيږي د سره وای چې دغه ټوپ ټول غر ملبا په دې کسانو باندې را بندې شو دوی پکې هم په غزي کې گیر شي دا خبر چې کړه د ناروې فوج ته ورسیږي هغوی بیا زر تزره دغه ټوپ ټول زه تصویران روغواړي د چې کله وزیر اعظم ته ورسیږي نو هغه سره د خپل مشر د کوم نوم چې اندریس وي د فوجانو هډ کوارټر ته ځان ورسي هله بیا د اطلاع ورکړل شي په دې واقع کې تقریبا 50 انجنیرانو خپل ځاونه وبېلل په تصویرانو کې هغوی د بلا کند په نظر باندې راشي اندریس چې کله کند په غور سره پام وکړي نو وخت دا سول کېږي چې کدي دا چرته دغه چیز د خپل نشاونه وي هو دا خبر په دغه ځای کې چاته هم اونکي په دې وخت د فوجانو هلیکاپټر نورا پسې پټه ته ورشي نو فوج ور دا حکم ورکوي نورا زر تر زر راځه وزیر اعظم خپل ځان ته راغوښتلې نورا هم ویریږي زر تر زر په هلیکاپټر کې کېني هډ کوارټر ته پورسېدو سره ټوپ ټوله کسان دي خپل خبرې وکړي ډېر افسران په دغه ځای کې دا خیال لري چې کدي چې د ذخیره ګیسون د وجې دغه کسان مړ شو نو چې هغه تصویران ته پام وکړي نو دا هم عجیبه غونډه کې شک را پیدا شي دا مطابق دا چرته د سخت زناور د خپل خاپونه د ځکه دا خبره افسرانو ته وکړي په هغه کې موجود کسان په دې پسې په خندا هم شي په دې کې د کمپیوټر والي په خزه د ویډیو خای کوم چې هغه په ډیره مشکله باندې را پیدا کړي با چې کله هغه ویډیو را شروع کړي په دې سره هغه کې موجود هر یو کس حیران پاتې شي په هغه کې تقریبا 2 میټر یو وګت دیو په نظر باندې راشي چې دغه ټوپ ټوله کسانو ټوپ ټوله شکونه په یقین کې په بدلیدو شي په دې کې غرونو سره په خوا کې په یو کلی کې عجیب غونډه کې آوازونه را شروع شي په دغه ځای زمکه په خوځېدو شي ډېر د لاس د بوډا خزه خاون په یو خفیه کمرې کې پناه واخلي هغه چې کله بیا بار ته روزي نه ګوري چې موږ ټوپ ټوله کور هم تباه شوی دی سری ګور په پوره علاقه هم تباه برباد شوی دا په وزیر اعظم نور له دا حکم ورکړي ته په دې معاملې باندې تحقیق را شروع کا نور بیا د وزیر اعظم اسسټنټ اندریس او د فوج کیپټن کرسل د نور په اړه باندې ور روان شي په لار کې اندریس د نور انده ته پوسو کی وی خر تر یملو زناور په ډانچو باندې تحقیق ولیکي چې پولیس نور ورته په خندا شي زما د ورګوټوای نه هم په دې زونه کې شوق ول چې ما ته خپل ورګوټوالي کې د حد نصیبه ډېر قصې کولې هورته بیا د خپل پلان ټو بیا په بار کې هم خبرې را شروع کی د ورګوټوالي کې کله بچو هم پلان ما سره خبرې کولې نو ما سره به د ام خبر د کولو په ځای باندې د پیریانو دیوانو خبرې به را سره کولې هم بیا هم د خبرې ام خلکو ته هم کول شروع کړل د سره وای چې خلکو ته دا سوره کې دل کچره دالې بنې دي د سره وای چې هغه بیا په ذهني هسپتال کې داخل کا چې بیا کلی ته لاړ شي چرته کې چې هغه طبي را جوړ شي با کیپټن کریس دوی ته په ځای کې دا خبرو کی یو مخلوق زموږ د کیمرو مطابق تقریبا 2 میله مخکې تللی دی او بیا ناسا په غیب شوی دی فوج دا مخلوق تلاشي را شروع کی خو دا ورته هیڅ قسمه سنام نشان هم ملو نشي بیا دا بوډا خزه خاونه تحقیق را شروع کی هغوی چونکی په دې وخت را پټ شو د وجه هیڅ قسمه معلومات ورل ورنکړل شي بیا نور مجبورن په خپل باندې په دغه علاقې کې ګرځیدل شروع کی چې په دې وخت ناسا په هغه ته کې ساجيبه غونډه کې بوی محسوس شي چې کله په بوی په شاشه ور روان شي دې ته هم غټ قدمونه په نظر باندې راشي دا په ځای کې خپل هر ممکن کوشش وکړي هغه ته پکې داس هیڅ قسم ثبوت ملو نشي د کوم په ذریعہ سره چې دی په لیبارټري کې د مطابق تحقیق کولی شو چې د خپل لیونی پلان د بیاس نه په دې معاملې کې د متد د غستو فیصله وکړي په څو منټه کې د اندریس او د کیپټن کریس سره د هلیکاپټر په ذریعہ سره د خپل پلان د ټوپیاس فورت ورسیږي ټوپیاس په دې وخت کې بغرونو کې اوسېده چې دوی په دوه سره د مغسری خپل ټوپک رو باسي خو چې کله بیا د خپل لور ته پام شي د مغسری پر سکونه شي دغه ټوپ ټول خپل کور ته را دننه کی پای کور کې لا تر اوسه پورې مغه شان د کہانیانو تصویران لا اوسه پورې موجود دي چې کله هغه ته بیا د مخلوق ویډیوګانې وروخایي په دې سره ټوپیاس د مغسری د خاموشي ښکار شو بیا ته په مزغون ته کې دا خبرو کی ما خو درته مخکې نه ویلو چې دغه مخلوقونه به خامخا یو ورځ بیا راځي نو ته بیا د مخلوقونو ته درو طریقې په باره کې تاسو کی چې په دې سره ټوپاس ورته دا خبرو کی دا دیوان په یو وخت کې په ناروې کې اوسېدل او کله چې کسانو دوی په تنګور باندې شروع واچول نو په دې سره دوی بیا ناسا په دغه ځای نه غیب شول او چې کله دا خبره ما بیا خلکو ته شروع کړې چې وی به در پسې بیا راځي نو په دې سره هغوی زه پټ په پټه په پاګلخانه کې داخل کړلم خپل بیگ روچت کو دې ځان سره په دې خبر باندې روان کی ما یو ځای ته بوزې کوم ځای چې درته زه یادوم
ما په لغون توخ کې د هلیکاپټر په ذریعہ سره د وی خوشي علاقې په اړه باندې ور روان شي چې کله په هغه ځای کې تلاشي را شروع کی او په نشاناتو په شال شاته ور روان شي لغون توخ په ځای د احساس شي چې د علاقه د خپل ځول وخت غونته کې بالکل هم پاتې نه ده په دې وخت کې نور راته هغه جيب غونته کې بو یو ځل بیا محسوس شي چې دا ځل د خپل ملګرو ته هم دا خبرو کی یو خو کتل شروع کی خو دې په یو ځای کې هم هغه سیس په نظر باندې را نشي چې کله بیا په غور سره ځنګل ته پام وکي هغه ته بیا په داس طریقې سره په نظر باندې راشي لکه د غر چې بیا لغون توخ پس حرکت وکي نو په دې صادق ټول د یقین پیدا شي چې دا چېرې هم یو عام مخلوق نه دی بلکې په حقیقت کې هم هغه ټول دیو دی خوشګه مې سره دوی سره په دې وخت هلیکاپټر د سړي وای چې دوی بغیر د سموي صفته د مغسرې د غزې نه وځي په توتلو کې دغه ویډیوګان هم واخلي حکومت ته ورسي د سړي وای چې د حکومت هم د یقین پیدا شي چې باقي دا هم هغه مخلوقونه دي وزیر اعظم فوج دا حکم ورکوي تاسو په خپل طریقې باندې دوی خلاف اپریشن را شروع کړي او دغه مشن ټوپټول ذمہواری کیپټن کرس لور کړی شي په لغون وخت کې دوی خپل جنگي هلیکاپټر ټینکونو میزایلونه را تیار کړي او افسر چې کله بیا حکم ورکړي نو په دې طریقې سره دوی طاقتور میزایل پاګه دی باندې ورول شروع کړي پر هغه ځای درنته خبره ده چې دغه ټول میزایلونه پاګه باندې هیڅ قسمه اثر ونشي الټا هدا غوسې د لاسه په فوجانو باندې راکېږي د دومره طاقتور سیس په لیدو سره فوجان دغه ځای نه تښتېدل شروع کړي دا پرسونه کول ته پټو پاس را روان دي شي او خپل ځان په خطر کې اچوي نه پس هغه ته دا خبرو کې وزستا دشمن نه ما پارام کینا ته د خبر پورې دو سره هله غونته کې ودرې کې هم په دې وخت کې فوجان چې کله وزل بیا حمله شروع کړي نو ټول داسې راته وشي چې په خپل غټ لکې باندې ټوپیا ستر دی هدا پورې خو ورځي د سره وای چې هغه سخت زخمی شي نور په منډو کې د خپل پلان خو لرال شي او دا خبره ورته کې بسترګې کولو کا په دې مخ کې چې پاس ورته سبل څه خبره کړي په هر دې دنیا نه د همیشه ته پاره رخصت شي پر غشته باندې نور راځي کله بیا د خپل پلان په یاد کې دغه ډایری ویل شروع کړي د بلا ګنټو د مسلسل کې ناستونه پس هغه دې خبر باندې پوه شي دغه دیوانو د چرچ ټلیګان د سره هم خوښ نه دي په سبب باندې چې کله د منصوبه حکومت تر وړاندې کی په بل کې زیاتره خلکو ته دا خبر غپ کار شي په یو افسر دا خبر کې زوم مزایونه هواسه هم ناکام شي د راځي چې دا طریقه په ازمو کو وزیر اعظم چې کله دوی له هم د داسې کور اجازه ورکړي بیا لغون وخت په سلو هلیکاپټر سره د غټو ټلیګانو را په هوا شي چې کله بیا په هوا کې غټ ټلیګان بخل شروع کی په بل کې دوی داسو لګيږي چې د منصوبه واقعي کامیاب شو لغون د تکلیف نه پس هغه دوی په خپل باندې بیا خپل ځان راقابو کی او بیا هغه ټوپټول هلیکاپټر په داسې طریقې سره تبا کی لکه چې دا دغه د پاره مچان وي خو زه تر دې د پر په غوسه کې راغلو د سری وای چې هته بسوم په نظر باندې راتل د ما سری به تبا کول بیا چې دغه یو ماشوم ته پام شي د ما سری دغه ژوندګي د بچ کولو خو پوره کوشش وکړي د کوم نه چې داسې ولګي چې کدي شي دغه په بدن کې هم زړه موجود دی ډېر زر دا خبره صرف په ناروې کې نه بلکې په پوره دنیا کې خورېدل شروع شي حکومت ټول علاقو د حکم ورکوي وزیر تر سره خپل کورونه حالي کې په دې کې د مسلسل ناکامیان د وجه نور د خپل عہدې نه هم لر کړلی شي بل خو اندریاس هم د حکومت د بلې منسوي په باره کې پتو لګيږي فوج دا وختل چې تاسو تر دې د پوره غټه دماکیو کې د سره وجه چې ټول ملک اجړقېږي او کپاغه کې سام کسان هم لشو نو هیڅ پروا نشته د اندریاس دا فیصله د سره مخه نشي د سره وجه چې هغه د مغسري استعفا ورکړي په دې کې نور الله تر اوسه پوری اسیناسته نه به یو ځل د خپل د ډایره په ولوان شروع واچي ته په دې یو کس نوم په نظر باندې راشي د کوم نوم چې سندر کوي هڅه کړه دا خبره انډریاس توکي نو هغه ورته وایي چې سندرا کې ډیر مالدار کس دی دا دوان چې کله بیا دغه محل ته لاړ شي نو هلته کې سندرا د مخ کنده په انتظار کې بلاړو هدي ځان سره د مغسري د محل ته خانه ته بوزي او بیا هغه ته یو خفي غار هلته کې وخایي هلته کې پرسي دوسر دوی ته د داسې راس په باره کې پتو لګيږي د کوم په باره کې چې دوی سوچ هم نو کړي هغه د کلونو راسه د دنیا نه پټ کړو دا خبر رښتیا ده چې بځل زمانه کې بدغه ټوپټوله دیوان په ناروې کې اوسېدل او بیا چې کله ما ته دې خبرې په باره کې پتو لګېدل چې ټوپیاس د دې حقیقت په باره کې خلکو ته خبرې کوي نو په خاموشۍ سره په خپل کسانو باندې روچت کو په پګړخانه کې مې ورواچو د پاره چې دې راس په باره کې چاته هم پتو نه لګيږي په غار کې د بلها دیوان دانچې موجود وي هغه په باره کې سندر ورته وایي زموږ مشران د ټوپټول دیوان مړ کړی دي او بیا دغه د مقبره د پاسه د خپل محل او درولې دي او چې کله هغه د میټرو سټیشن د پردماکي کولې دا یو پکې را پاسې دي دا خو صرف دا مقصد دی چې خپل خاندان را معلوم کړی شي هغه تر پته نشته چې موږ د ټوپټول خاندان تبا کړی دي د پر دوسر د نور مزغوته ونه به سوچ راشي هڅه کله د دیوان په هډو کې باندې لټ ورو غورځي په لقونت وخت کې دغه هډو کې ویل کېدل شروع کی د کوم چې دا پته لګيږي دغه دیوان د سروم رڼا نشي برداشت کولی نور یو غټ ټک روان کی او په لار کې کیپټن ټلس ته حکم ورکړي چې څومره تیز لټون د سره موجود وي زر تزر ټوپټول لټونه تیار کړي په دې کې اندریس خپل ملګری سګریټ سره رابطه وکړي په دې خبره باندې وزر تزر هم مضبوطی میزایلی حمله ودرويږي پاره کې بلها بیګونه خلک هم لشي سنگرنت د هیکینګ په ذریعہ سره ټوپټول د میزایل وړ سیستم بند کی بل خوانوره د ټرک د پاسه ها د دیو د بچی کوپړې خودلې و او د قسته مخ روانه کړي و د پاره چې په دې ټرک پسې را روان شي هڅه کړې د ټرک پسې لګيږي نو د پتو تلو کې دغه لټونه خواله بوت کم چې ورته د مخ کې پاغه ځای کې فټ کړو دی بیا دغه مخ ته هم د درز کوپړې هم ماته کی د کوم نه چې هغه د خبر په باره کې پتو لګيږي چې دي ظالمانو بلها کوم مخ زمان ټوپټول خاندان ختم کړي دي په دې سره ډېر غوسه درسه چې را شروع کی او بیا چې کله هغه اخو دي خو پام کې ترغه په نا وخت شوی با هغه د لټونو په جال کې راګیر شو اشاره په ملاوي دوه سلاوي په تقتل لټونو و پرګ دي او په طریقې سره دغه وجود په سوزیدو شي د منظر په لیدو سره د نور ازل په هغه باندې سخت خفه شي د وجهه چې را شروع کی د
لیټونه بند کې. هو دنه پس بل لیټونه په بندې دوه باندې شروع واچي. ول چې نور راته اوس دا پته لګېدلې وه چې دا دیو صرف او صرف اوس خپل کور ته واپس تګ غواړي. خو هغه له موږ کور روان کړی دی. چې کله لیټونه بند کړي نو په دې وخت د بدقسمتۍ نه نور راوخیږي چې نور رڼا په ده باندې په پرېوتو سره د منټونو په حساب سره مړ شي. خو دغه وجود بیا په یو غټ غر کې بدل شي. د نور د دومره غټې کارنامې په لیدو سره ټوله خلک خوشحالي منابخل شروع کړي. هغوی ته راپته وه چې دا ما چې څه وکړل دا چرې هم دغه مخلوق سره انصاف نو. تاسو ته دا ننه کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.